یو دشمن دی چې هغه شیطان دی او شیطان ستا کامیابی نه غواړي شیطان ستا نیکی نه غواړي شیطان ستا د پاره ښه ژوند په آخرت کې نه غواړي شیطان دا نه برداشت کوي چې ته مطیع او تابعدار شي د رب العالمین همیشه به داسې خبرې درته کوي چې ستا نه لار خطا کوي الشیطان شیطان یعدکم الفقر یره درکوي تاسو ته د فقر نه همیشه به درته وایي هلکه مال څه خرج کړي فقیر بشي غریب بشي حادثات به در باندې راشي د بچي واده به دي شل قسمه خبرې به ته جوړې کړي لیکن باوجود د دې هر څه به ته صدقه ورکړي او دا به د ایمان وي چې په صدقې سره مال زما کمیږي نه لکه داسته ما پرونه مې ویلي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې هر سحر شي 2 فرشتې راکوزیږي یو فرشته دا کوي اللهم اعط منفقا خلفا یا الله هغه انفاق کوونکي او صدقه ورکوونکي ته د هغې بدله ورکړي د هغه مال زیات کی او بله فرشته وایي اللهم اعط ممسکا تلفا او چې کوم بنده لاس بندی بخل کوي صدقه نه ورکوي یا الله د مال تلف کی د مال ضایع کی لہذا دغه وعیداتو ته او دغه ترغیباتو ته خیال کوه او د شیطان خبره مه منه هر وخت د پاره نیک عمل څه ناڅه ګران وي نیک عمل د نفس مقابله ده نیک عمل خپل خواهش سره مقابله ده نیک عمل د شیطان دشمنی ده لہذا نیک عمل به ګران وي ته به یو کار کې ته به د هغې په اجرونو او د هغې په ثوابونو او خپل مرګ طرف ته توجه کې چې سبا زما دغه تورو تیارو کې شپه ده سبا ما باندې مرګ راځي ما ته څه شی پکارېږي زما بنګلې پکارېږي زما موټرې پکارېږي زما مال او دولت او دکانونه پکارېږي څه شی مې پکارېږي چې څه شی دې پکارېږي هغې دپاره تیاری پکار دی او خاصتا چې کله د شپې اوده کېږي او بلفونه بند شي تکه توره تیاره شي یو تصور خو وکړه که همداننۍ شپه زما په تورو تیارو کې او په تور قبر کې وه او ځان لزداني کې وه نو ما ته به څه پکارېدل یو حدیث کې مرازي نبی پاک علیه صلات وسلام فرمایي وی قبر یو آواز کوي او هر وخت د پاره آواز کوي چې زه کور د ځانلوالي ما زه کور د وحشت یم زه کور د یری ما زه کور د ځانلوالي ما زه کور د پریشانو د غمونو ما خیسته که په نیک عمل باندې پریشانې نه او دا ځانلوالی ختم کا په نیکو اعمالو سره دلته راشه د اعمالو سره راشه دلته راشه د کامیابۍ سره راشه بیا چې کله تا د قبر تصور خپل ذهن کې راواسته نو بیا به تا ته نیک عمل اسانه صدقه به م ورکولی شي نیمه شپه کې به ته بیا پاڅېدلی شي تهجدو ته رب العالمین سره به ناز او نیاز هم کې او ستا دنیا به م ښیي او آخرت به م ښیي او کله چې یو انسان په تهجدو باندې او د شپې عبادت باندې مخته شو بیا ټول ورځ به د یو حشاشه بشاشه ډېر ښایسته زندګي وي هسې به خوشحالي طبیعت به جوړ وي اگر که د سره د دنیا اسباب نه وي مالداري ورسره نه وي جبې خالي وي کور نه وي د اوسېدو دپاره او د ګرځېدو دپاره ورسره څه سورلیم نه وي لیکن عبادت کې خپله زندګي تیری دا به خوشحالی دا به ښایسته زندګي ټینشن بنی یو پر سکون زندگی به تیری بل طرف ته که یو انسان سره د دنیا ډیر اسباب وي مالونه وي دولتونه وي ګاډي وي بنگلي وي لیکن دین طرف سره کم راځي دینداری ورکه کم ده عبادتونه ناقص دي دا به اسی پاسی خپي دا به اسی پاسی پریشانی د دې زندگی به د ټینشنونو د غمونو سره صحیحین حدیث ته نبی پاک علیه الصلوۃ والسلام فرمایي اے بندا ته د نیکو اعمالو د پاره ځان فارغ کا ته د نیکو اعمالو د پاره ځان فارغ کا او که نیکو اعمالو د پاره ځان نه فارغې په دنیا کې به دومره مصروفه کم چې خپل ځان به هم درنه هیر کم نن به تاسو دې حدیث مصداق ډېر کتلی وي اکثره خلک به وایي چې یاره بیمار یم خو لیکن د ډاکټر ته د تلو وخت را سره نشته نه اوسګارېږم هلکه وایي د روټۍ دپاره هم را سره وخت نه وي چې روټۍ پکې وخورو بال بچ سره چې کینو او ښه مجلس وکړو د هغې دپاره هم وخت را سره نشته دا څه وجه ده د دین ته شا کړې ده د نیکو اعمالو ته شا کړې ده د الله رضا ته شا کړې ده نو ژوند دې لن تنګ او د غمونو پریشانو سره دی
لہذا هغه انسان به ډېر کامیابي شي کې ډېر دین وي، هغه انسان به ډېر کامیابي چې هغه دین ته ډېر وخت ورکړي. بعضې سلفو ته شکایت راغی چې زمونږ په وخت کې برکت نشته، وی هغوی ورته وفرمیل چې د قرآن تلاوت کوه. بیا راغی وی چې دې سره هم پکې برکت رانغی، وی سلف ورته بیا وفرمیل چې لږې ډېر کا. بیا راغی وی بیا مې وخت کې برکت رانغی، وی لږې نور هم ډېر کا. بیا راغی وی چې اوس مې زندگی جوړه شوه. نو دا یو بهترینه نسخه ده. څوک چې وایي چې زما وخت کم دی، وخت کې مې خیر نشته، برکت نشته، ورځ در تېرېږي، نو دا د تلاوت کوي. او څو پورې چې برکت نه راغلی دا تلاوت دی تر هغې پورې زیاتی. یو پاو دی کوي، که هغې سره نه شو 2 پاو دی کوي، نیمه سپاره، یوې سپارې ته دې ورسوي، 2 سپارو ته دې ورسوي. دې سره به د وخت نه خرابېږي، بلکې وخت کې به رب العالمین برکت او خیر اچي. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یروي تاسو د فقر نه.